نن سبا داسې وخت دی چې نه خو په چا اعتماد او باور کولی شي او نه بیا څوک ملګری جوړولی شي. بیخي په چا د باور او باور وخت نه دی. ته به ډېر څه د ملګري دپاره وکې او کوشش به کوې چې خفه نه شي، خو بیا به هم تا ته د شک په نظر ګوري، په تا به اعتبار نه کوي. ستا نه به زیات په هغه مطلب او غرض فوکس وي چې کوم ستا نه لري. دا زما شخصي او خپل نظر دی. کیدای شي تاسو کې بعضې خواږه ملګري را سره دا خبره ونه مني، خو چونکې ما تر اوسه پورې داسې څوک ونه لیده چې غرض یې نه وي او ستا مخلصه ملګری وي. نوره دنیا ده داسې هم نه ده خالي، رنګارنګ خلک دي. سبا په وړو کې د مالګې برابر داسې خلک وي چې پتا به د سرو ماله تیر وي، در سره د زړه نه به ملګرتیا او مینه کوي. ځکه خو صاحب شاه صابر صاحب وایي چې دا یو څو یاران که نه وی زه به نه وم. زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي، خو بیا بعضې داسې وي چې ته به ورسره ډېر ښه وکې، ځان به پې وخورې، خو بیا به هم پرې څه نه وي څرګند. نو پام کوئ، نن سبا که له خلکو خپلې سترګې هم زار کې، نو سبا به وایي چې دا له اوله ړوند وه. بس خو چې سخته در باندې راشي نو بیا دې دا نااعتباره جعلي او پیک ملګري ایکي یوازې پرېږدي او بیا حاله تا ته هم د ښو او بدو ملګرو او یارانو اندازه وشي چې ما خو هسې د دوی سره خپل وخت ضایع کړی دی. ټپه ده چې د تسلۍ ملګري څه شول، د اندېښنو سیلاب مې ښکته پورته وړینه. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.